علاقې شیخ ملخیل علم خانو کې د دوه کورنیو ترمنځ د روغې جوړې یوه لویه غونډه ترسره شوه. غونډه کې ځایي علما کرامو، مشرانو او ځوانانو ګډون درلود. غونډه کې جرګې د لارې د حاجي ذاکر او د حاجي نعمت الله د کورنیو ترمنځ دښمني په ورورولۍ بدله شوه او راتلونکي لپاره یې سوګند وکړ چې لکه د ورونو به خپل ژوند تېروو. جرګې د لارې روغه جوړه کې ملک قاسم، معراج الدین، تحصیل چیرمن حاجي شاه خالد شینواري او نور مشرانو ترڅنګ ښه کردار ادا کړی و. چیرمن حاجي شاه خالد شینواري رسنیو ته وویل چې عدالت کې بلا وخت هم ضایع کیږي او جرګه کولی شي یو څو ورځې کې روغه جوړه وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. مینوال خان، نن چې موږ کوم ځای کې راغونډ یو، دلته یو دوه خاندانونو ترمنځ یو شخړه راغلې وه. څنګه تاسو ته پته وي چې موږ او ستاسو د تنازعاتو حل چې دی هغه په جرګه او په مرکه کې دی. موږ خلک عدالتونو سره یا په ټول پاکستان کې عدالتونه په دې کې هغه وخت هم ضایع کېږي او عدالتونه هغه سپینه وخت کا. جرګه چې دا جرګې بنیادي مقصد هغه روغه جوړی تر څو پورې چې شخړه په روغه جوړه باندې بدله نشي هغه پورې امن ناراضي فریقینو ته هغه اطمینان ناراضي. نو زه په دې موقع باندې د دواړو خاندانونو او د مشرانو ډیره شکریا ادا کوم، بالخصوص نعمت الله جي د خاندان چې هغه جرګې له درناوښت ورکړه، واک اختیار یې ورکړه او د واک اختیار لاندې مونږ دغه روغه جوړه وکړه. الله تعالی نه دعا کوو چې دغه روغه جوړه د دوی په ښه مستقبل باندې تمام شي، په ښه ګاونډ باندې د دوی تمام شي او دوی لپاره دا د خیر ذریعه وګرځي. سماجي او فلاحي شخصیت منظور علي شینواري بیا وایي ځوانان باید ډېره حوصله وکړي، ټولنیزې رسنۍ په داسې طریقه وکاروي ترڅو چاته ترې تکلیف ونه رسي. بالکل مینوال صاحب، نن چې کومه روغه جوړه وه د نواتې وه دا ډېره زیاته ښه اقدام و، ځکه چې دغو سره تېرو څلورو پنځو میاشتو مخکې سره جګړه کړې وه او ډېره سخته جګړې کړې وه او سرنۍ مله دوه درې ځلې مې تیږه کېښودل شوه. دې نه علاوه چې کومه تیږه کېښودل شوه بیا په دغه په ننواتې باندې بدله شوه. زموږ چې څومره جرګې والي څومره مشران دي په دغه کې چا قدمونه اخیستي خیر هغه، نو موږ دغو ته ډېر ښه نظر باندې ګورو او همدغسې په دغه علاقه کې چې څومره روغې جوړې دي او لږې لږې لانجې موږ دغو مشرانو ته دا اپیل دی چې په دغه باندې دا نظرثاني وکړه او ورسره لاړ شي، بالکل دا روغې جوړې وکړه. ډېرې زیاتې لانجې چې څومره هم دي که نه دا ډېرې زیاتې سوشل میډیا نه راغلي دي او د کشرانو نه راغلي دي. مهرباني وکړئ سوشل میډیا نه هم پرهیز وکړئ او دا کشران چې کوم دي دا د مشرانو خبره واوري، دغه کې به ډېر زیات خیر او برکت. د علاقې زیاتره مشران بیا وایي چې دغسې جرګو ته باید دوام ورکړی شي ترڅو خلکو په منځ کې جوړې شوې دښمنۍ له منځه لاړې شي. مینوال شینواري، آزاد خبریال، لنډي کوتل.